سلامونه دوستانو د ما دا ویډیو خاص د هغو کسانو لپاره ده چې یا خو دوی تر اوسه هم په دې باندې باور نه لري چې له افغانستان څخه آنلاین تجارت کوي یا نه کوي. بعضې وخت کې موږ تاسو چې کوو د ځان لپاره صرف یوه بهانه ګورو. که یو چا وویلي چې له افغانستان څخه آنلاین تجارت یا امازون یا والمارټ یا ایبی یا هېڅ کوم پلان نه کېږي، دا امکان نه لري. بس موږ تاسو د ځان لپاره نوره بهانه وکتله او قرار پلترۍ ووایو چې ولا دا د ما لپاره بهانه پیدا شوه. ولې دا 1% هم حقیقت لري. هر څوک تاسو به نن سبا لیدلي یو نفر پوسټ وکړي له افغانستان څخه دا امکان نه لري. ولې خپله به په هېڅ هم نه خبر ولا که 1% د امازون په باره باندې معلومات لري راسي له افغانستان څخه آنلاین تجارت نه کوي. خو زه یم که ته چېرته وغواړې، که ته دا توانایي په ځان کې ولرې، هېڅ شی هم د تا مخه نشي ولی. ته به 100% دا کار کوې. زه تاسو ته نن ښیم. اول تاسو ما سره ټایم وګورئ. دا ټایم ده د افغانستان. زه په افغانستان کې یم. دا وګوره 12 بجې دي د افغانستان ټایم باندې. زه اوس دا د همدا افیس سره راغلم. تر اوسه پورې کېنسته هم نه یم. دا تاسو ټایم ما سره وګورئ. زه تاسو ته اوس د 12 بجو پورې د امازون سیل ښیم چې څنګه په لکاو ډالر باندې امازون څخه جوړوم. په لکاو ډالر ځینې به په زراو باندې درته کوي. د هرې ورځې سیلز هم اوس درته ښیم او دا تاسو ته حتمن راسره وګورئ. راځئ زه تاسو ته وښیم. دا بل اکاونټ، دا یو اکاونټ ده، صحیح ده. تاسو وګورئ ټایم وګوره معلومیږي $311 سیلز د سهار 11 بجې دي چې ما ته راغلی. تقریبا څومره اډر دي؟ 18 اډر دي. تاسو پیمنټ ګورئ 2000 څومره ډالر دي. اوس که زه دا د 1500 ورځو سیل وښیم، د 1500 ورځو سیل دا اوس وګورئ 1500 ورځو کې څومره سیل راغلی ده. تقریبا $4019 ده. اوس د دې اکاونټ ټوټل سیل درته وښیم. د دې اکاونټ ټوټل سیل څومره ده. د اکاونټ ټوټل سیل راسره کتلی سئ. ګورئ تاسو مخ زه اپلای کړم. اوس تاسو سره وګورئ د دې ټوټل سیل تاسو وګورئ څومره ده. $3,28,000. دا له کوم ځای جوړ شوی؟ دا ما له افغانستانه کړی. $3,28,000. دا ګوره تاسو زه ریفریش هم کړم چې تاسو بیا ونه یې چې یاره دا کېدی سي په دې کومه خبره یي. دا وګوره 3,28,000. دا بل اکاونټ د بالکل څومره فریش اکاونټ تاسو په سره ده او تاسو آرډرز هم کتلی سئ. 11 آرډرز راغلي دي. ته ګوره اوس په دا شپ سوي نه دي ځکه دا پیمنټ د دې دلته نه ښکاري. تاسو دلته آرډر کتلی سئ، سیلز هم کتلی سئ. تاسو تاریخ هم کتلی سئ اپریل 26. دا د دې سیلز ده. دا آرډر داسې اوس راغلي دي. زه اوس تاسو ته د دې هم ټوټل سیل ښیم چې دا اکاونټ از ا نیو اکاونټ د دې څومره سیل جوړ. اکاونټ ټوټل سیلز ما سره کتلی سئ. ګوره تاسو تر مخ زه چې وکړم اپلای کړم. اوس ګوره سیلز وګوره تقریبا $1,00,000 سیلز. 2024 کال تاسو آرډر هم کتلی سئ 3865 آرډر. دا د پرایویټ لیبل فریش نیو اکاونټ ده. نو ما تاسو سره صرف د دوه اکاونټو سیلز شریک کړل چې په دوه اکاونټو باندې ځکه زه ډېر کار کوم. که نور زه غواړم تاسو سره شریک کړم وخت ډېر زیات نیسي. نو دا صرف ما د دې لپاره درته وکړو چې تاسو کله هم د چا په خبره باندې اعتبار مه کوئ. هغه دا سوشل میډیا دور، سوشل میډیا کې خلک هوایي خبرې کوي. بس صرف پسې غواړي صرف د ځان مشهور کړي. نور هېڅ هم که ته وغواړې چې ته تا سره انټرنیټ او لیپټاپ یا افغانستان خوښه کوې چې ته خدای دې وکړي چې بیخي دنیا په بل سر کې هم ناستې، ته په هندوکش کوه کاب غر کې هم ناستې دا بزنس